پینټاګون په دغه فایلونو کې داسې ډېرې ویډیوګانې دي چې هغه به تاسو بالکل حیران پاتې کړي. ملګرو اوس په ډېر زر تاسو د داسې غټو رازونو نه خبر شئ چې داسې رازونه او داسې قسم ته انکشافات تاسو به په زندګۍ کې کله هم نه وي کتلي. ولې چې دغه ساینسدانانو د انسانانو نه داسې قسم ته رازونه پټ ساتلي دي چې کیدای شي چې هغه رازونه د الله تعالی د قدرت کرشمې وي. هغه د الله تعالی قدرتونه چې دغه ساینسدانانو د دغه انسانانو نه پټ کړي دي. په دې ویډیو کې به تاسو خبر شئ چې د نن سبا کومه واویلا شروع ده UFO او هغې نه بعد د امریکې چې کومې ساینسي او خلایي ادارې دي هغوی چې د انسانانو نه کوم څه پټ کړي دي په دې ویډیو کې به په هغې څه باندې خبرې کوو. ګورئ ملګرو په حال یو ورځ کې ټرمپ یو بیان وکړو، یو ټویټ یې وکړو چې په کوم ټویټ کې هغه دا وویل چې اوس په ډېر زر د UFO طرف نه هغه قسم ته انکشافات منظریان ته راشي چې دا انسانان د هغې نه نه دي خبر. ګورئ ملګرو په خلا کې داسې ډېر څه شوي دي چې دغې ساینسدانانو د انسانانو نه پټ کړي دي. داسې ډېر انکشافات داسې ډېر څه دغې ساینسدانانو لیدلي دي چې کومې دغې انسانانو نه پټ ساتلي دي. د تېرو ورځو کې به تاسو ته پته چلېدلې وي چې څه کسان میاشت ته تللي وو سپوږمۍ ته هغوی چکر لګولی و او بیا په سپوږمۍ په هغې میشن کې دغې ساینسدانانو داسې قسم ته هر څه لیدلي وو، داسې قسم ته رڼاګانې هغوی لیدلې وې چې بیا هغوی هغه هر څه صرف د ناسا ادارې ته وویل او د سپیس ایکس ادارې ته وویل خو د انسانانو یې پټ ساتلي وو. اوس ټرمپ دا وویل چې دا هر څه منظریانو ته دې راشي او دا هر څه دې انسانانو ته وښیي. ملګرو د کوم وخت نه چې ساینسدانانو ترقیانې سټارټ کړي دي یعنې د نن نه 80 کاله شاته کوم ولاړ شو نو د هغې وخت نه ساینسدانان لګیا دي په فضا باندې ریسرچ کوي. خو د هغې وخت نه ساینسدانانو د دغه انسانانو نه ډېر هر څه پټ ساتلي دي. چې کله ساینسدانان په لومبي ځل سپوږمۍ ته لاړو نو خلک دا افواهانې پیلاوي چې هلته هغوی څه اوازونه اورېدلي وو. ډېر خلک وایي چې هلته ساینسدانانو د اذان غونډه کې اواز اورېدلی و. موږ ټولو ته پته ده چې په فضا کې هوا نشته نو هلته اواز نه وي، خو دا د الله تعالی قدرتونه دي چې کیدای شي چې دغې ساینسدانانو څه داسې قسم ته اوازونه اورېدلي وي. او هغې نه بعد چې کله ساینسدانان په فضا باندې ریسرچ کوي نو د هغوی مخې ته یو داسې شی راشي، یو داسې رڼا راشي چې په هغې رڼا باندې د فزیکس چې کوم قوانین دي هغه پرې نه لاګو کېږي. یعنې یو داسې شی د ساینسدانانو مخې ته راشي چې هغه د ساینسدانانو مخې ته راخو شي خو اچانک سره هغه شی غیب شي. یعنې ساینسدانان بالکل په سوچ کې واچوي چې دا آخر څه شیان دي. او هغې نه بعد داسې د شکور غونډه کې جهازونه ساینسدانانو کتلي دي او دا یې ریکارډ کړي دي او دا چې اوس کوم فایلونه نور ریلیز کېږي په هغې کې به تاسو ته مخامخ ښکاره شي داسې قسم تشکورونه ساینسدانانو ویډیوګانې ریکارډ کړي دي چې کوم داسې د جهاز په شکل کې دي، د سپیس شپ په شکل کې دي. یعنې که چېرته په دې سپیس شپ کې بله زندګي وي نو بیا کیدای شي چې هغه د دنیا ته راغلي وي او دا دنیا ګوري هغوی. خو دغې ساینسدانانو ته ویډیو ریکارډ کړې ده او دا ویډیوګانې ورځ په ورځ به تاسو وینئ انشاءالله. دا خلک پرې ریلیز کوي او دا رازونه به ستاسو مخې ته راځي. د هغې نه بعد پینټاګون چې کومه اداره ده د امریکې یوه اداره ده هغې 160 فایلونه ریلیز کړو. یعنې پینټاګون په دغې فایلونو کې داسې ډېرې ویډیوګانې دي چې هغه به تاسو بالکل حیران پاتې کړي. یعنې په اسمان کې یو داسې شی را روان وي چې هغه د ځمکې طرف ته را روان وي او بیا اچانک سره هغه شی غیب شي. یعنې دا ساینسدانان چې په کوم شي باندې ریسرچ نه شي کولی او ناکام شي نو بیا دا ساینسدانان هغه شی د انسانانو نه پټ ساتي. څنګه چې دا هر څه پټ ساتلي خو اوس د ټرمپ په حکم سره دا هر څه منظریانو ته راوستو. اوس دا شکورونه غونډه کې دي او همدغه شان دا رڼاګانې غونډه کې دي، دا سپیس شپونه غونډه کې دي. دا د پینټاګون په دغې فایلونو کې موږ ته پته وچلېده چې دا آخر څه بلاګانې دي او دا څه شیان دي. دا د جاز غونډه کې شی دی. ډېر ساینسدانان دا هم وایي چې دا پینټاګون چې کوم ویډیوګانې شایع کړي دي او په دې کې دا د شکورونو غونډه شیان دي، دا جهازونه دي، سپیس شپان دي. په دې کې دننه څه مخلوقات کیدای شي خو دا سپیس شپان د ساینسدانانو مخې ته راغلي دي، ساینسدانانو ته ویډیوګانې ریکارډ کړي دي خو بیا دا سپیس شپان اچانک سره غیب شوي دي. د دې لا تر اوسه پورې ساینسدانانو ته پته نشته ولې چې ساینسدانان په دې باندې ریسرچ نه شي کولی. او هغې نه بعد ساینسدانانو داسې قسم ته رڼاګانې په فضا کې کتلي دي چې هغه رڼاګانې راشي مخې ته ودرېږي او بیا هغه چې د ساینسدانانو کوم جهاز وي یا کوم شی چې فضا ته لېږلي وي هغه د هغې مخې ته راشي او هغه شی ته ویډیو هم ریکارډ کړي او بیا هغه کومه رڼا چې وي هغه اچانک سره غیبه شي. یعنې دا څه کیدای شي، دا رڼا آخر څه کیدای شي. زما چې څومره خیال دی، زما د ریسرچ مطابق دا هر څه چې دي دا د الله تعالی د قدرت کرشمې دی. یعنې زموږ په غیب باندې ایمان دی خو غیب دا ساینسدانان نه مني. هغې نه بعد زموږ په فرشتو باندې ایمان دی خو هغه هم دا ساینسدانان نه مني. داسې ډېر هر څه زموږ په اسلام کې دي چې هغه غیب دي، هغه صرف او صرف د هغې څه الله تعالی ته پته ده خو هغه دا ساینسدانان نه مني. ساینسدانان صرف هغه شیان مني چې کوم مخې ته راځي. خو دا هر څه چې د دوی مخې ته راغلي دي دوی په ریسرچ نه شي کولی. ولې چې د دې شي باندې ریسرچ کول ډېره ناممکنه خبره ده. ولې چې دا د ساینسدانانو مخې ته دا هر څه راغلي دي خو بیا دا اچانک سره غیب شوي دي. د دې له ساینسدانانو ته پته نشته چې دا آخر څه شیان دي.
واقعي چې زموږ مذهب چې کوم د اسلام په هغې کې موږ ته دا ښودلي دي چې تاسو په غیب باندې ایمان دی. په آمنت بالله کې به تاسو ته هر څه پته وي او هغې نه بعد زموږ کریټر الله تعالی دی او د الله تعالی باره کې لا چاته پته نشته چې ولې چې الله تعالی پاک ذات چې کوم دی هغه غیب دی، هغه د انسانانو مخې ته نه راځي. او هغې نه بعد فرشتي دي چې هغه هم غیب مخلوق دی، هغه هم د انسانانو مخې ته نه راځي. او هغې نه بعد داسې ډېر هر څه دي چې هغه د انسانانو مخې ته نه راځي، بلکې هغه شته خو هغه صرف او صرف الله تعالی ته معلوم دي، د هغه علم صرف الله تعالی ته دی. خو دا هر څه چې د ساینسدانانو مخې ته راغلي دي کیدای شي چې دا یو وارنینګ وي دوی ته چې تاسو د الله تعالی په کارونو کې ګوتې مه وهئ. تاسو د دې پینټاګون د دې فایلونو په اړه څه نظر دی؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ او دا ویډیو خامخا خپلو هغو ملګرو سره شیر کړئ چې کوم ملګري چې تاسو ساینسي معلوماتو کې انټرسټډ وي او د نورو معلوماتو لپاره زموږ دا آی ډي هم درسره فالو کړئ.